دوی فرمایش باندې غزل دی مطلب داسې ده چې اوس هم راځي د کلي هدیرې ته ګوري جاړي اوس هم راځي د کلي هدیرې ته ګوري جاړي یوه کونډه د دیوران قبر خازې ته ګوري جاړي او شعر دی چې اختر دی خو بیا هم د خوارې نوې نصیب نشوه اختر دی خو بیا هم د خوارې نوې نصیب نشوه نن هم خپل شلېدلې لوپټې ته ګوري جاړي او شعر دی چې زکات چې ورکوي د خوار لاسونه ټول رپېږي زکات چې ورکوي د خوار لاسونه ټول رپېږي لالا مې چې یوې پیسې ته ګوري جاړي او شعر دی چې اظهار د محبت خو راته ښه په نره وکړي اظهار د محبت خو راته ښه په نره وکړي بس دا چې د خپل پلار نیکه شملې ته ګوري جاړي او شعر دی چې زما د پیرۍ لویه نښه دغه د ملګرو زما د پیرۍ لویه نښه دغه د ملګرو شیخان چې مې تندي ته او سجدې ته ګوري جاړي مننه زما د پیرۍ لویه نښه دغه د ملګرو شیخان چې مې تندي ته او سجدې ته ګوري جاړي او دا څوک د مسافر بچي ابۍ راته ښکارېږي دا څوک د مسافر بچي ابۍ راته ښکارېږي تصویر دی په لاس کې او هغې ته ګوري جاړي مننه او آخري شعر دی چې زرګله هغه څوک چې په غزل باندې پوهېږي زرګله هغه څوک چې په غزل باندې پوهېږي هغه چې مې ردیف او کافیې ته ګوري جاړي او اوس هم راځي د کلي هدیرې ته ګوري جاړي یوه کونډه د دیوران قبر خازې ته ګوري جاړي او زما دا ملګری وایي چې په سعودي کې زما یو ملګری دی احسان نو احسان روډ ته چې کوم دی ډالۍ ده او سلام دی او د انتخاب طرف نه سلام زموږ طرف نه هم شو ډالۍ د انتخاب طرف شو ډېره مننه